د میدان وردګ ولایت لپاره د سویډن کمیټې د رضاکارانو ورځ ونمانځله. د میدان وردګ ولایت لپاره د سویډن کمیټې په 315 کلیو کې صحي پوستې لري چې له 200 کسانو څخه زیات شمیر په رضاکارانه توګه خلکو ته په صحي برخه کې خدمات وړاندې کوي. د یادو کسانو نمانځلو لپاره نن دوشنبه د سویډن کمیټې ستاین غونډه جوړه کړې وه چې په دغه غونډه کې د میدان وردګ ولایت والي عبدالرحمن طارق په ګډون د صحي پوستو رضاکاره کارکوونکو ښځینه او نارینه وو ګډون کړی و. د غونډې په پیل کې د میدان وردګ ولایت لپاره د سویډن کمیټې مشر شریف الله شریفي دوی ته د ښه راغلاست او مبارکۍ ترڅنګ د سویډن کمیټې په اړه معلومات وړاندې کړل. دا دفتر د سویډن د کمیټې صحوي دفتر دا چې تقریبا 2 کاله مخکې په حدود د $1 ملیون قیمت د بودیجې په اندازه د تعمیر آباد سم د دې قرارداد له ښاروالۍ سره داسې د منګه چې د مځکه منګ $2000 د کال د دې کرایه ورکوو ښاروالۍ ته او ته 15 کلو به منګ دلته کار کو او وروسته له 15 کلو به بیا ګورو که دلته ضرورت د سویډن د کمیټې بیا به د مارکیټ نرخ په اندازه لغې نه 20% کته بیا منګ کرا ورکوو او د تعمیر به بیا د منګ په خدمت کې. د میدان وردګ ولایت والي له سویډن کمیټې څخه د مننې ترڅنګ د ولسمشر محمد اشرف غني پیغام وړاندې کړ. دا خدمات واقعا د ارزښت وړ دي. موږ باید د دې خدماتو ستاینه وکړو او دا لږ ده چې موږ یوازې ستاسو د خدماتو څخه په دې غونډه کې یادونه کوو ځکه تاسو په ټولنه کې د صحي او روغتیایي برخې یو ټولنیزه ریشه ځغلولې ده. د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د ولسمشر محمد اشرف غني پیغام د 2019 کال د لیندۍ د میاشتې 14 بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو د مخه خپل سلامونه او نیکې هیلې د ټولنې روغتیایي کارکوونکو د عامې روغتیا وزارت چارواکو او د تالار ټولو درنو حاضرینو ته وړاندې کوم. د افغانستان ټولو روغتیایي کارکوونکو په ځانګړي ډول د ټولنې روغتیایي کارکوونکو ته د دې ملي ورځې مبارکي وایم. بلخا د میدان وردګ ولایت د روغتیا رئیس محمد سالم اصغرخیل له رضاکارانو په مننې د عامې روغتیا وزیر احمد جواد عثماني پیغام ولوست. د ټولنې د روغتیایي کارکوونکو د ملي ورځې په لمانځ غونډه کې د افغانستان د عامې روغتیا د محترم وزیر صاحب پیغام 2019 د لیندۍ 14 د ټولنې ګرانو روغتیایي کارکوونکو د ټولنې روغتیایي څارونکو د روغتیایي شورا او غړو او د روغتیایي کار ډلو د روغتیا د برخې محترمو همکارانو او په تالار کې درنو حاضرینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ویاړم چې د ټولنې د روغتیایي کارکوونکو د لمانځ غونډې په ورځ چې په هغې کې د روغتیا ډېرې برخې لومړني خدمتګاران برخه لري ګډون کوم. سږ کال دغه ورځ د ټولنې د روغتیایي کارکوونکي د کرونا د وایرس په ګډون د ناروغیو د مخنیوي لپاره د روغتیایي سیستم جوهر دی. همدارنګه د روغتیایي مرکزونو کارکوونکو له سویډن کمیټې څخه وغوښتل چې د دوی په خدماتي وسایلو کې زیاتوالی راولي ترڅو په ټولنه کې د ناروغیو کچه راکمه شوې وي. مادیات هم هیڅ په نظر کې نه دي نیولي، یوازې معنوي اړخ یې موږ په نظر کې نیولی دی. دا چې معنوي اړخ یې موږ په نظر کې نیولی دی بیا هم د دو حدیث ته مصداق لاندې موږ بیا هم رڅو چې خلکو ته به هم خیر رسېدلی وي او کوم مادیات چې نه لرو یوازې د خدای د رضا دپاره دا کار باید وکړو. خدا په ډېر اخلاص غواړي. د سویډن کمیټه په میدان وردګ ولایت کې له کلونو راهیسې خلکو ته په تعلیمي، روغتیایي او ټولنیزو برخو کې خدمات وړاندې کوي.